کتونکو نن راغلی یم سایبریا ته د ښاروالي زمری راوتلی ده واوره توره واوره او چای ده کابل سهار ټیم د دفتن خلک نه دي راوتلي په موټرو غږ شته خلک دي سړک خو وینئ تاسې سلامونه لیدونکو خدای دې وکړي روغ او جوړ یاستئ نن په کابل کې خوندوره واوره ده چې دا څو ورځې کېږي کابل بې واورې و دفتن مې یو پارک ته ځان راورسو چې ډېره خوندوره واوره کې اوري له خیره دلته به لږ تمرین هم وکړو په دې واوره کې مې زړه وسو چې لږ تمرین وکړم ډېره داسې نرمه غوندې هوا ده خوندور سهار ده واو څه خوندور ځای کتونکو نن راغلی یم سایبریا ته ډېر زیات یخ ده هوا یخه ده له یخه مړ شومه پکې پارک خو داسې ولید چې ډېره ګڼه واوره وه له خیره وستې ښار په طرف ځو سیوریم ویډیوګانې وکړو خلک په سال دي ماشاءالله ډېره واوره سوې ده تاسې ورته وګورئ یو څپک سوې ده واوره ډېره سوې ده خدای دې نور هم زیاته کړي په دې واوره کې منډه وهل صحت ته ډېره فایده کړي نو زه منډې کې وهم له پارکه چې راووتلو بس دفتن روان یو ښار ته ماشاءالله ډېر داسې ښایسته موسم ده د کابل جان دا څو ورځې راهیسې په کابل جان کې خوندوره واوره نه وه سوې نو شش کال په دغه ورځ ډېره خوندوره واوره ده تاسې به یې له موږ سره وګورئ دفتن راورسېدم سرکیناو ته سرکیناو راسره وګورئ دفتن راورسېدلو چوک ده دلته هم ډېره تیزه واوره ده خدای دې کې خیر تاسې وینو دغه ده ماشاءالله پلچپزي ده چوک ماشاءالله مخکې لږ ګډ وډ و بس منظم سوی ده تاسې به یې وینئ ماشاءالله داسې تیزه واوره ده زه خو مخامخ شی نه شم لیدلی بل په سیند کې هم لا واوره شته اوبه ډېرې تیزې را روانې دي دا ورغورځو ایش زو مخ په سفر نن ورځ د مایانو ته وګورئ ګرم هم دي راسئ په واوره کې مایان نوشیجان کوي چې پته ولګېږي واوره خو وینئ ډېره ګڼه واوره وګورئ دا رقم واوره ما په کابل کې مخکې نه وه لیدلې خو راورسېدم دفتن فروشګاه ته ډېر خوندور سیند ده ویې ګورئ دغه فروشګاه ده خلک کارو ته ځي دوکانونو ته ځي
کاروبارو ته ځي ګوره کاکا فروشګالو واورې ډکه ده ډېر بد حال ده تاسې وینئ کابل په واوره کې د سایکلو باندې ګرځي تایمانی؟ کجا میری؟ تایمانی میره اینا مسیر می دی تایمانی په طرف خو نه ولاړم دغسې په واوره کې ځمه چې تاسې هم د دې واورې چې خوند را سره واخلئ د ښاروالي زمری راوتلی د واوره توروي سلام به واچوو سلام علیکم څنګه یې استادجي شکر دا خو خوندوره واوره چې خدای دې د خیر کړي نو کتونکو واورې چې په یو موټر کې کېناستلو یو ځای سفر لرو نو ملتیا وکړي موږ سره شارینه خو مو ولید ښه په واوره کې غرق و له خیره اوس به دلته یو ناشته وکړو ډېر خوندور د شیدو چای ده واوره او چای ده
او دا فتن راورسېدم د شارینو پارک ته نو دلته هم ډېره خوندوره ګڼه واوره ده د ډېره وخته راهیسې په کابل کې دا رقم واوره ما نه ولیدلې Oh, look at that. کتونکو واوره د واوره صبحانه مرته وکړه او ګرځو پکې داسې واوره به تاسې مخکې نه یې لیدلې په کابل کې دوستانو تاسې خبر یاستئ زه د هسټري په باره کې ویډیوګانې جوړوم تاسې به ځینې خلکو به د ما ویډیوګانې لیدلي یا ځینو به نه یې لیدلې نو د دغو ویډیوګانو مقصد دغه ده د فتن په افغانستان کې زمه ده زه نسم تللی نورو ولایتو ته سفر نسم کولی اوس هوا وې لږ ګرمې سي بیا مې نیت داسې نورو ولایتو ته هم وړاړ سم خو د فتن د تاریخي ویډیوګانو مقصد مې دا ده چې ځوانانو ته یو مثبت پیغام ورسوم او دغو ویډیوګانو چې څه ناڅه دی څه زده کړي او دا ډېر مهم ده د موږ لپاره چې موږ د دنیا په تاریخ باندې باید خبر اوسو له هغو شی زده کړو دا هم د خیر کار ده د خلکو لپاره یو مثبت پیغام ده د هسټري ویډیوګانې چې زه جوړوم نو هغه هم ګورئ چې دوبی سي له خیره بیا نیت شته چې ولایتو ته ولاړ سم چې خوندورې د وطن ویډیوګانې درته جوړې کړم کتونکو دا و د نن ورځې ویلوګ خدای دې وکړي چې ساعت مو راسره تېر شوی انشاءالله چینل سبسکرایب کړئ چې نور هم خوندورې ویډیوګانې تاسې لپاره جوړې کړم نو اوس مو په لوی خدای سپارم خدای په امان